دوستانو سلامونه. کله چې موږ په انسټاګرام کې کوم پوسټ هغه ویډیو وي او که انځور وي هغه چې کله موږ لایک کو کمنټ پې ورکو یا همداسې نور شیر یې کو نو بیا نه ځای ورکي چې کوم ځای کې مثلا دغه موږ چې لایکونه ورکړي دي یا نظر مو ورکړی دی دا په کوم ځای کې دی. نو نن به زه تاسو ته هغه ځای یا هغه اپشن په اړه معلومات درکوم. هغه لپاره تاسې لومړی انسټاګرام خلاص کړئ. انسټاګرام باندې چې کلیک وکړئ بیا په دې پروفایل باندې کلیک وکړئ او هغه نه وروسته به تاسې په دې درې خانو باندې کلیک وکړئ. کلیک چې مو وکړه او دلته بیا تاسې یور اکټیویټي په دې اپشن به کلیک وکړئ. دې باندې چې مو کلیک ګورئ دلته لیکلي یور اکټیویټي کې one place to manage your activity یعنی یو ځای چې ستاسې څوم فعالیت دی هغه ټوله کوي. مثلا نو دلته انټراکشنز کې لومړی اپشن دی لایکس یعنی تاسو چې کوم پوسټونه تا که ویډیوګانې انځورونه هغه ته مو لایک ورکړی دی. بیا هغه نه وروسته کمنټس نظرونه مو چې ورکړي دي او همداسې نوټس ټیګز هر شی یا سټیکر ریسپانسز سټیکر چې مو کارولی نو دغه ټول معلومات تاسې دغه ځای کې ترلاسه کولی شئ. نو دا و د نن ویډیو که ویډیو مو خوښه شوي د سره لایک کړئ. که کوم پوښتنه نظر لرئ له موږ سره د کمنټ لارې شریک کړئ. که چینل ته نوي یاستئ در سره سبسکرایب یې کړئ چې په راتلونکي نور ویډیوګانې در سره شریکم. تر بلې ویډیو هم په پاک او مهربانه رب سپارم.